مننه، وخت مو په خیر. تاسې له زیر نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست ویو. نن پنجشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د غبرګولي 15مه چې د 2025 زیږدیز کال د جون له 15مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز 24 څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د اسلامي امارت کورنیو چارو وزارت د لوی اختر په شپو او ورځو کې په ټول هیواد کې د ډاډمنو امنیتي تدابیرو له نیولو خبر ورکړی. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د یوه ویډیویي پیغام له لارې ټولو هیوادوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې د هیواد په مرکز او ټولو ولایتونو کې د ټولو جوماتونو، عیدګاهو، ولسي تجمعاتو او تفریحي ځایونو امنیت د ځانګړو تدابیرو له مخې په کلکه توګه نیول شوی دی. ښاغلي قانی دغه راز وویل چې هیوادوال کولی شي د اختر په شپو او ورځو کې د اختر لمونځ، خپل ټول مذهبي او عنعنوي مراسم په ډاډمن چاپیریال او پرته له هر ډول امنیتي اندېښنې ترسره کړي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د یونما مشر روزا اوتنبایوه سره لیدلي. په دغه کتنه کې دواړو لوریو د راستنېدونکو کډوالو پر اړتیاو، نړۍ په ګوټ ګوټ کې د میشتو افغانانو پر ستونزو، په هیواد کې د راغلو پرمختګونو، د خصوصي سکتور پر ودې، د پانګونې پر جلب او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې په اروپا کې د میشتو افغانانو ستونزو ته رسیدنې په موخه دي قونسلي خدمات دوی ته وسپارل شي. روزا اوتنبایوه له افغانانو سره په همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې د بشري برخې سربیره انکشافي برخو ته هم غځېدلي دي او یونما هڅه کوي راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند اسانتیاو سربیره د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو په پار د پانګونې جلب ته زمینه برابره کړي. افغان او ایرانی چارواکو د کډوالو د ستونزو او دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپاره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد وزارت مالی او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیګدلي سره کتلي. دواړو لوریو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل، دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او یو شمېر نورو موضوعاتو بحث او خبرې کړي. خبرپاڼه کې زیاته شوې چې د ایران سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستی سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام وباله او ټینګار یې وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره هر اړخیز ملاتړ ته ژمن دی. د لیدنې په پای کې دواړو خواو د همکاریو د پراخوالي او د ګډ تفاهم د دوام پر اړتیا هم ټینګار وکړ. امریکا د افغانستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو د خپلو دروازو تړلو پریکړه کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو پر اتباعو د داخلېدو بندیز ولګاوه او د ځینو نورو هیوادونو وګړو ته یې د سفر محدودیتونه وضع کړل. د دې پریکړې له مخې د افغانستان، ایران، یمن، لیبیا، سودان، سومالیا، استوایي ګینا، چاد، کانګو، میانمار، اریتریا او هایټي وګړي نشي کولی امریکا ته سفر وکړي. همدارنګه د اوو نورو هیوادونو اتباعو ته هم د سفر محدودیتونه وضع شوي، که څه هم د هغوی نومونه تر اوسه نه دي افشا شوي. د رویټرز د راپور پر بنسټ ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي موږ به هغو کسانو ته چې زموږ د هیواد دښمن دي او زموږ د زیان نیت لري د داخلېدو اجازه ورنه کړو. نوموړي زیاته کړې کیدای شي یاد فهرست ثابت نه وي او ښایي نور هیوادونه هم پرې ورزیات شي. په غزني کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت طبي وسایل وویشل شول. د عامې روغتیا وزارت او یو شمېر مرستندویه بنسټونو د غزني ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نږدې 10 میلیونه افغانیو په ارزښت طبي وسایل ورکړي دي. په مرستو کې د اکسیجن تولید پلانټ، 6 الټراساوند ماشینونه، 7 امبولانسونه او 33 موټر سایکلونه شامل دي. چارواکي وایي دا وسایل به د مرکز ترڅنګ لرې پرتو ولسوالیو ته هم واستول شي څو خلکو ته چټک او موثر روغتیایي خدمات برابر شي. د غزني د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دې ولایت کې له 3 میلیونه زیات ناروغان تداوي شوي دي.
د فراوالي ایران ته د 2 ورځني سفر پر مهال د کرنې او بیا رغونې پروژو په برخو کې د ګډو همکاریو 2 هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د فراوالي مولوي غوث الدین رهبر ایران ته د 2 ورځني سفر پر مهال له یو شمېر ایراني چارواکو سره د کرنې او بیا رغونې پروژو په برخو کې د ګډو همکاریو 2 هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. په دغه هوکړه لیکونو کې د کرنې په برخه کې د علمي تجربو شریکول او د شیخ ابو نصر فراهي بندر د 119 کیلومتره سړک د کار بشپړول شامل دي. کورني خبرونه هم دومره و. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو پیښو مو خبر کړو. څو مهم بهرني خبرونه. غزه د اور لوږې او وینې په لمبو کې نړۍ خاموشه ماشومان قرباني کیږي. غزه د مهال د تاریخ له دردناکو ورځو تیریږي چیرې چې د اسرائیلو لخوا پر لاسي او بېساري بمباري هره شیبه د انسانانو ژوند اخلي. دا بریدونه چې له میاشتو راهیسې دوام لري تر دې دمه زرګونه ملکي کسان وژلي چې زیات شمېر یې ښځې او ماشومان دي. له 100 ډېر ټپیان شوي او لسګونه زره کورنۍ بې سرپناه شوي دي. اسرائیلي ځواکونه نه یوازې پر غزه بمونه وروي بلکې دغه سیمه یې په کلکه کلابنده کړې هم ده. د خوړو، درملو او نورو بشري مرستو د رسولو مخه نیول شي او داسې باوري راپورونه خپاره شوي چې ګڼ ماشومان د سخت لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. له دې سره ملګرو ملتونو او نورو بشري بنسټونو له نړیوالو د یاد وحشت درولو غوښتنې کړي، خو لا هم اسرائیلي ځواکونو خپل ظلم روان ساتلی دی. امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوربند غوښتنه رد کړه. رویټرز راپور ورکړی چې امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غزې په تړانګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د سمدستي غیر مشروع او دایمي اوربند غوښتنه رد کړه. د شورا نورو 14 غړیو د دغې مسودې په ملاتړ رایه ورکړه. د غزې تر 2 میلیونه زیات نفوس له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. ملګري ملتونه وایي چې اسرائیل او نظامي وضعیت د دوی مرستو ته خنډ ګرځي. پوتین ټرمپ ته ویلي چې روسیه باید د اوکرایني بریدونو ځواب ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې مسکو د اوکراین بې پیلوټه الوتکو بریدونو ته چې د روسیې د اټومي بم وړونکو الوتکو پر بیړني ځواک ترسره شوي ځواب ورکړي. خو ټرمپ بیا پوتین ته ویلي چې دی له بریدونو خبر نه و. په اوکراین کې جګړې وروسته له 4 میاشتو خبرو او ګواښونو چې ټرمپ مسکو او کیف ته کړي لا پسې زور اخیستی. ټرمپ وایي چې د واکمنۍ پر مهال به هیڅکله دا جګړه نه وه پیښه شوې او د ژر پای ته رسېدو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. او وروستی خبر هم دا چې ایران کې د اعدامونو زیاتوالی، یوازې د مې میاشت کې 152 کسان اعدام شوي. د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی چې ایران د روان میلادي کال د مې په میاشت کې لږ تر لږه 152 کسان اعدام کړي چې د 4 ښځو په ګډون 15 تنه افغانان دي. راپور کې ویل شوي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشت کې ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 96% زیات شوی دی. د بشري حقونو ډلې دغه وضعیت د ایران د عدلي نظام د سخت دریځۍ نښه بللې او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د نړیوالو بشري اصولو او عدالت له معیارونو سره په ټکر کې دي. بهرني خبرونه هم دومره و. له ملتیا مو مننه. له عزیر صفی نه په مننې چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. د هیواد پهلوانۍ ملي فدراسیون 14 کسیزه ملي لوبډله د پهلوانۍ ګریګور رومن سبک نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه ایران ته لاړه. د پهلوانۍ ګریګور رومن تختي جام نړیوالې سیالۍ به د افغانستان په ګډون تر 10 زیاتو هیوادونو ترمنځ د روانې غبرګولي میاشتې پر 22 نیټه د ایران هیواد په شیراز ښار کې پیل شي چې د همدې میاشتې تر 24 به دوام وکړي. په غور ولایت کې د ایدي جام په نامه د والیبال سیالۍ د یوې اونۍ لپاره په تیوري ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې پیل شوې. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې د خراسان او کهکشان لوبډلې د یو بل پر وړاندې میدان ته ووتې چې په پایله کې د خراسان ټیم د 3-0 په توپیر سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړه او بریا یې په خپل نوم کړه. غزني کې د والیبال سیالۍ پیل شوې.
د جاغوري ولسوالۍ په غجور بازار کې د والیبال سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې 15 لوبډلې برخه لري چې په لومړۍ لوبه کې د ستوري لوبډله د امید پښتانه ټیم سره لوبه وکړه چې په پایله کې ستوري لوبډلې د 3 په توپیر لوبه وګټله. د کرکټ د بریا جشن په غم بدل شو. په هند کې د خلکو غني ګونی 12 تنه ووژل. په هند کې د کرکټ د یو کورنۍ ټیم د اتلولۍ د لمنځلو پر مهال د خلکو له سختې غني ګونی سره د خوښۍ فضا په مرګونی پیښه بدله شوه. دا پیښه د بنگلور ښار په یو سټیډیوم کې رامنځته شوې چې له امله یې لږ تر لږه 11 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 33 نور ټپیان شوي دي. الجزیره راپور ورکړی چې دا ناورین هغه مهال رامنځته شو کله چې زرګونه خلک د رویال چیلنجرز بنگلور د ټیم د بریا د جشن لپاره راټول شوي وو. یاد ټیم د هند د کرکټ مشهوره سیالۍ یعنی IPL کې سږ کال د لومړي ځل لپاره اتلولي خپله کړه. د کارناټکا ایالت مشر ستار امایا ویلي چې لوبغالی یوازې د 15,000 کسانو ځای درلود، خو هلته شاوخوا 200,000 تر 300,000 خلک راټول شوي وو. هغه ویلي دومره زیات خلک به راځي هیڅ چا یې فکر نه کاوه او هیڅ چمتووالی هم نه ونیول شوی. د یادونې ده چې دا ډول پیښې له دې وړاندې هم په هند کې شوي دي. سږ کال د جنورۍ میاشت کې د مهاکمب مذهبي میلې پر مهال هم 30 کسان مړه شوي وو. نننۍ خبري خپرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان. دا وطن دی زموږ روح او تن، زړه کې مو دی سمسور د ښکلی ګلشن. دا وطن دی زموږ روح او تن، زړه کې مو دی سمسور د ښکلی ګلشن.